شهباز شریف نن د پاکستان د نوي صدراعظم په توګه لوړه وکړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 72 کلن شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا پرون یکشنبه د نوي صدراعظم په توګه غوره شو. نوموړی په داسې مهال د یو ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8مې په عمومي انتخاباتو کې ډیر رای د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان پلویانو وړي، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید نوی حکومت هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډیرې رایې ګټلې وي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلزا او په یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده.